سلامونه. مخکې له چې د شهباز شریف په دغو خبرو باندې خپله تبصره ولرم، له هغه وړاندې غواړم خپل شهید پروره، ملا پرسته، عرب پرسته، جنت پرسته او هوري پرسته ولس ته ځینې ترخه حقیقتونه ووایم. او زه په دې پوهېږم چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، ما دپاره مهمې نه دي. زما دپاره زما وطن، زما ولس، زما ملي ګټې، زما ملي ارزښتونه او زما ملي بیرغ، یعنې تر هر څه وړاندې زما لوی افغانستان. د ځمکې پر مخ له افغانانو سیوا نور یو داسې ملت نشته ده چې د دین لپاره یې خپل ځمکه، خپله خاوره، خپل ناموس، خپل خور، خپل مور، خپل ملي ګټې، خپل ملي ارزښتونه، خپل ملي بیرغ قرباني کړي. یوازې او یوازې د ځمکې پر مخ افغانانو دا کار وکړ، ځکه د ځمکې پر مخ مو د نړۍ په هیڅ ګوټ کې قدر او عزت نشته. نه ملي ګټې پېژنو، نه ملي ارزښتونه پېژنو، نه وطن پېژنو، د وطن سره د مینې لږ ذره حس هم نه لرو. له دغه پاکستاني د دې 2 روپۍ پنجابي نه لږ زده کړي چې د وطن سره مینه څه شی. نن په خبري ناسته کې دا وایي چې د 3 هفتو د هلو ځلو وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې د اوسني نظام د مشرانو سره دا خبرې موږ یعنې فاینل کو چې د افغانستان سکاره موږ ټول پاکستان ته موږ انتقال کو، چې موږ د کالي 2 ارب ډالره موږ وشو کولی چې سیف کو. دغه نظر د کوم ملا سره اوس فی الحال سره چې ملي ګټې شي، وطن شي، د جي ډي پي شي، پرمختګ شي، په دې خبرو باندې کله دوی پوهېږي؟ د ملا ځای یوازې او یوازې مسجد دی، د دې نه سیوا نور بیخي اجازه نشته چې په دولت کې، په حکومتدارۍ کې او په اقتصاد کې او په دې خبرو کې دی وغږېږي. نن مو ټول وطن ورته پرېښی ده او چې څه غواړي هغه کوي. کوم افغان چې وجدان لري، د وطن سره د لږ ذره هم مینه لري، زه په دې پوهېږم چې په دې خبرو باندې هغه ځورېږي چې د 2 روپۍ پنجابی راپاڅېږي، هغه دپاره خپل وطن ملي ګټې، هغه ولې غواړي چې دغومره زیات خپل وطن دپاره زیار او زحمت وباسي؟ دلیل یې څه شی ده؟ هغه غواړي چې پاکستاني ته په نړۍ کې قدر پیدا کړي، پاکستاني پاسپورټ په نړۍ کې عزت پیدا کړي، هغه غواړي چې خپل جي ډي پي، خپل اقتصاد، خپل وطن په نړۍ باندې وپېژني په یو ښه طریقه، نه لکه افغانستان غوندې، نه لکه افغانانو غوندې چې په ټوله نړۍ کې د ټروریست په نامه باندې پېژندل کېږي. د جي ډي پي، د اقتصاد، د پرمختګ له لحاظه د نړۍ تر ټولو پاتې ولس، پاتې وطن هم د افغانستان ده. یو وړوکې زلزله را باندې راغله، دغه پنجابي ته موږ د خیرات زولۍ ور وړاندې کړه چې راځئ زموږ سره کومک وکړئ. دا ټول زموږ او ستاسو د وجې چې کله مو عرب پرستي، ملا پرستي، جهاد پرستي، شهوت پرستي او جنت پرستي پرېښودله، د سړي او د انسان زامن سولی، وطن مو وپېژنده، ملي ګټې مو وپېژندې، ملي ارزښتونه مو وپېژندل، قسم په خدای وطن به ابادېږي، دین ته به هم خدمت کولی سي، اسلام ته به هم خدمت کولی سي او هر څه به دې خوندي، عزت او ناموس او خاورې هر څه به دې خوندي پاتې کېږي.